ویره یا ډار واقعي نه ده، بلکې ویره مو زده کړې. پوهانو په یو اتاق کې څو ماران چې له تازه پیدا شوي ماشومانو څخه ډک وو کېښودل. مندې او پلرونه یې په شدیده توګه خپلو بچیانو ته اندېښمن وو او هره لحظه د دې په تمه وو چې کیدی شي بچیان یې هره لحظه وژاړي او چغې ووهي او یا هم له ویرې وچ کلک شي. اما څه چې رامنځته شو د خلکو د تمې خلاف و. تازه پیدا شوي ماشومانو نه یوازې چې ویې نه ژړل، بلکې په مسکا د هغوی طرف ته ورنږدې شول او لاس یې پرې واهه او په کنجکاوي یې ورته کتل لکه د لوبو سامانونو په څیر یې ورسره لوبې کولې. هیڅ نښه نښانه د ویرې یا ډار او دفاعي غبرګون نه ښکارېده. دا صحنه د روانشناسي یو له مشهورو ازمایښتونو څخه ده. هغه ازمایښت چې د انسانانو غبرګون نسبت غریزي او اکتسابي ویرو ته بیا کتنه وکړي. دلته و چې پوهان یوې نقطې ته ورسېدل. موږ انسانان فقط له دوو ویرو سره نړۍ ته راځو، له لوړه غږه ویره او له لوړې ارتفاع نه. نورې ټولې ویرې له تیارو نه نیولې بیا تر حیواناتو پورې، له قضاوته نیولې بیا تر شکسته پورې. دا نورې ویرې ټولې موږ ته د ژوند په اوږدو کې رازده کول کیږي. یعنې له هغه څه چې موږ نن ویریږو له اوله یې هیڅ وجود نه درلود. دا ټولې ویرې زموږ د اطرافیانو له طرفه زموږ په ذهن کې کرل شوي دي. له پیل کولو ویره، د خلکو له خبرو ویره، له اشتباه کولو ویره، له قضاوت کېدو ویره، له نه ځان بسنې ویره. ویره یو واقعیت نه ده، بلکې یو ځای مو په ژوند کې زده کړي. له هغه څه ویریږو چې یو وخت یې هیڅ وجود نه درلود او فقط تاسو زده کړي چې ترې وویریږئ. ویره یو ناڅرګند دښمن ده او هغه څه نه ده چې ترې وویریږو. ویره فقط یو ذهني غبرګون دی. دا د هغه داستان نتیجه ده چې بار بار مو په خپل ذهن کې تکرار کړی. کله چې په دې پوه شو چې موږ څومره قدرت درلود او هیڅ استفاده مو هم نه ده ترې کړې، څومره فرصتونه مو له لاسه ورکړل او څومره مو ونشوی کولی ژوند وکړو. مګر اوس هم ناوخته نه ده. که اوس هم یو وړوکی ګام واخلئ، یو وړوکی تغییر رامنځته کولی شي. یو وار او فقط 1% بهتر شو. دا کیږي. رښتینی پیل خلاصون له ویرې څخه ده. نو بیا مه ویرېږه.